د بلډ پریشر د ریګولیشن خبره کوو. ریګولیشن اف بلډ پریشر. ریګولیشن اف بلډ پریشر. د ریګولیشن اف بلډ پریشر او په باره کې تاسو یاد ساتئ چې یو زمونږ سره د شارټ ټرم دپاره دا بلډ پریشر ریګولیټ کیږي. شارټ ټرم ریګولیشن دی او یو چې کوم دی لانګ ټرم ریګولیشن دی. لانګ ټرم ریګولیشن دی. شارټ ټرم ریګولیشن چې کوم دی زمونږ سره سنټرل نروس سیسټم چې کوم دی د هغې په ذریعه باندې په دې کې زمونږ سره سنټرز دي په هغې باندې ریګولیټ کیږي. او د لانګ ټرم دپاره زمونږ سره آر راس رینین انجیوټنسین الډوسټیرون سیسټم یا ایکسیزم ورته وایي. دا په دې باندې دغه کیږي. د ریګولیشن اف بلډ پریشر کې تاسو یاد ساتئ چې زمونږ سره کوم لارجر بلډ ویسلز دي یعنی لارجر بلډ ویسلز دي که هغه وینز دي او که هغه زمونږ سره آرټریز دي. په دې کې الله تعالی یو خاص قسم نرو انډینګز جوړ کړي، یعنی سمپل تاسو ویلی شئ ریسپټر یې جوړ کړي. دا ریسپټر د بلډ پریشر دپاره دی، خاص د بلډ پریشر څخه کاري. د دې د وجې نه دې ته بیرو ریسپټر وایي. څه ورته وایي؟ بیرو ریسپټر یا بیروسپټر هم ورته وایي. سمپلی ورته تاسو بیروسپټر هم ویلی شئ. بیروسپټرز. اوس چې دا خبره تاسو ته کلیر وي چې دا ریسپټر په بلډ ویسلز کې په کم ځای کې دي او دا څنګه چینجز ډیټیکټ کوي او زموږ باډي به دې ته ریسپانس څنګه ورکوي. بل دا خبره چې د لانګ ټرم د کنټرول یا ریګولیشن اف ټمپریچر دپاره تاسو ته د کډني د رول پته وي. د کډني په کډني کې بیا د نیپران او په نیپران کې بیا تاسو ته جکسټاګلومیرولر اپریټس چې کومه دی د هغې ځای نه زموږ څخه رینین خارجېږي. د دې د ایکشن درته پته وي. او په سی ان ایس کې چې تاسو ته پته وي چې دا زموږ څخه په میډولا اوبلانګیټا کې سنټرز دي او هلته زموږ څخه دا انفارمیشن چې کومه دي دا د 9th and 10th کرینیل په ترو باندې رسي. 9th and 10th کرینیل نرونه په ذریعه باندې رسي. کوم ځای نه رسي؟ د کیروټیډ ساینس نه رسي او د ایورټیک آرچ نه رسي. په دې ایورټیک آرچ او په دې کیروټیډ ساینس کې چې کوم بیرو ریسپټر لګېدلی دي نو د هغې تعلق چې کومه دی د سټریچ سره دی. یعنی که د بلډ والیوم یا د بلډ پریشر سیوا کیږي او د بلډ د پریشر د وجې نه سټریچ سیوا کیږي نو موږ ووایو چې په دې ټیم کې دا اکټیویټ کیږي، ایکشن پوټنشل جنریټ کوي، برین ته سیګنل ورکوي او د برین نه بیا د دې د ریګولیټ کېدو هغه سیسټم جاری کیږي. دا کیروټیډ ساینس یا زموږ سره په کیروټیډ ساینس کې چې کوم باډیز دي هغه یا په ایورټیک آرچ کې چې کوم ایورټیک باډیز دي هغه ایورټیک بیرو ریسپټر دا زمونږ سره هائی پریشر ته زمونږ سره څه دي؟ هائی پریشر ته زمونږ سره سینسیټیو دي. نو موږ ویلی شو چې کوم بلډ بیرو ریسپټر دي نو دا موږ وایو چې یا زمونږ سره هائی پریشر ته سینسیټیو دي. هائی پریشر بیرو ریسپټر دي او یا موږ وایو چې دا بلډ والیوم ته سینسیټیو دي. نو د بلډ والیوم چې کله کم شي نو موږ وایو چې دا دې بلډ والیوم ته چې کوم سینسیټیو دي لو بلډ والیوم ته دې ته کارډیو پلمونري بیرو ریسپټر هم وایي. پلمونري بیرو ریسپټر او لو والیوم بیرو ریسپټر هم دې ته وایي. لو پریشر بیرو ریسپټر، کارډیو پلمونري آر والیوم ریسپټر. دا به تاسو ته په رایټ ایټریم په والز کې میلاویږي ایز ویل ایز په کیول سیسټم کې کوم چې زمونږ سره وینا کیوي دي
وینا کیول CAVA په دې سیستم کې به تاسو ته ملاویږي. خو اوس دلته وګورئ که زه تاسو ته یو ډایګرام دلته جوړ کړم. فار ایگزامپل دا زمونږ سره هارټ دی. دا څه شی دی؟ دا زمونږ سره هارټ دی. یو سایډ اف دی هارټ دا زمونږ سره ایورټا ده او د دې ایورټا نه زمونږ سره زه به تاسو ته صرف یو سایډ جوړ کړم. دا برونکیو پلمونري زمونږ سره چې کوم بریکیوسیپیلیک ټرنک دی هغه دی. دلته چې کله دا لاړ شي باره دا زمونږ سره په انټرنل کیراټیډ کې او په ایکسټرنل کیراټیډ کې ډیوایډ شي. دا انټرنل کیراټیډ چې کومه دی دا زمونږ دې کې داسې سټرکچر دې ته کیراټیډ ساینس وایي. کیراټیډ ساینس ورته وایي. دا کوم دی چې پکې داسې ما ایکسپینډډ جوړ کړو. دا زمونږ څخه تاسو وګورئ نو دلته به زه دې ته رایټ سایډ ته به دغه جوړ کړم. دا به رایټ ایټریم جوړ کړم او دې ته به وینا کیوې راولم. دا زمونږ سره رایټ سایډ اف دی هارټ دی. دا سپیریور وینا کیوا ده، دا انفیریور وینا کیوا ده. اوس دلته وګورئ په دې ځای کې دا ایورټیک آرچ دی. په دې کې الله تعالی دلته د پریشر دپاره څه شی جوړ کړي دي؟ د بلډ پریشر دپاره خاص ریسپټرز جوړ کړي دي. دا او دلته یې جوړ کړي دي خاص ریسپټر. دا په دې وال کې ښه دا بلډ پریشر معلوموي. ښه د دې نه په 9th کرینیل نارو باندې او د دې نه په 10th کرینیل نارو باندې انفارمیشن ځي. اوس دا انفارمیشن چېرته ځي؟ دا زمونږ سره فار ایگزامپل برین دی. دا پونز دی میډولا ده. دلته وګورئ په دې ځای کې په دې میډولا کې دلته زمونږ سره د بلډ پریشر دپاره سنټر دی. ښه دا د بلډ پریشر دپاره څه دی؟ دا سنټر دی. د دې سره د دې کنیکشن دی. د دې بلډ پریشر انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي نو د میډولا اوبلانګیټا کې دې سنټر ته پته لګي. ښه دا زمونږ سره چېرته دی؟ په میډولا اوبلانګیټا کې دی. اوس کله چې دا هارټ بلډ پمپ کوي، هارټ به بلډ پمپ کوي نو چې کله هارټ بلډ پمپ کوي دا بلډ داسې راځي نو دا بلډ په دې ډایرکشن کې ځي او دا بلډ په دې ډایرکشن کې ځي. دا بلډ چېرته ځي؟ په کیراټیډ سیسټم کې. دا برین ته ځي او دا چېرته ځي؟ دا ډفرنټ سیسټم ته ځي. ډفرنټ څه ته ځي؟ سیسټم ته ځي. په دې ټیم کې دا کوم چې زمونږ سره د ایورټیک آرچ بیرو ریسپټر دی نو دا بیرو ریسپټر زمونږ سره چې کوم بلډ ډفرنټ سیسټمز ته ځي نو دا هغې ته سنزیټیو دی. او دا کوم چې زمونږ سره کیراټیډ ساینس کې دا کوم کیراټیډ ساینس کې زمونږ سره بیرو ریسپټر دی نو دا زمونږ سره هغې بلډ ته چې کوم زمونږ سره برین ته بلډ سپلای دی هغې ته سنزیټیو دی. نو چې کله دی دا پریشر سینس کی دا پریشر سینس کی نو زمونږ سره دوی ته پته ولګي چې بلډ پریشر سیوا دی. اوس تاسو یاد ساتئ بلډ پریشر چې کومه دی زمونږ سره بلډ پریشر دا زمونږ سره برابر دی د کارډیک آوټپوټ او د پیریپرل ټوټل پیریپرل ریزسټنس. تاسو ویلی شئ چې زمونږ سره سیسټولیک بلډ پریشر چې کومه دی سیسټولیک بلډ پریشر دا ډایرکټلی پروپورشنل دی کارډیک آوټپوټ ته او ډایسټولیک بلډ پریشر چې کومه دی ډایسټولیک بلډ پریشر دا ډایرکټلی پروپورشنل دی ټوټل پیریپرل ریزسټنس ته. ټوټل پیریپرل ریزسټنس وایي څه ته؟ څومره چې زمونږ سره دلته آرټریز دي آرټریولز دي څومره چې زمونږ سره بلډ کیپیلریز دي ټوټلی که موږ د دې ریزسټنس راواخلو ټوټلی
او هغه موږ معلوم کو نو دې ته موږ ټوټل پریفرل ریزسټنس وایي. موږ بیا دا مین ارټیریل پریشر هم ګورو ټوټل زمونږ سره، نو موږ بیا په مین باندې خبره کوو. خو دلته تاسو یاد ساتئ چې زمونږ سره دا کم سیستمیک سرکولیشن دی نو د دې مینلی ډیپینډ زمونږ سره په ټوټل ریزسټنس باندې دی. که ټوټل ریزسټنس زمونږ سره سې و بلډ پریشر به سې وای، که ټوټل ریزسټنس زمونږ سره کم و بلډ پریشر به زمونږ سره څه دا به زمونږ سره کمی. او دا به د ارټریول د کنټرکشن چې زمونږ سره په کنټرکټډ فارم کې دي، په کنسټرکټډ فارم کې دي که نه په ډایلیټډ فارم کې دي، دا به ډیپینډ کوي په arteriolo constriction and arteriolo dilations باندې. دا زمونږ سره ډیپینډ کوي چې زمونږ سره دا کوم arteriole دی، arteriole دا په کنسټرکټډ فارم کې دي، په کنسټرکټډ کې arteriolo constriction شوی دی که arteriolo dilation شوی دی. چې dilation کله نو peripheral resistance زمونږ سره کمی، چې constriction کله یې د arteriolo نو peripheral resistance زمونږ سره انکریز. نو دلته چې کله دوی ته پته ولګي د بلډ پریشر سنټرز ته په سی ان اس کې، نو دلته یو خو په دې ده کې زمونږ سره د دې سره کارډیک سنټر دی، کارډیک اکټیویشن سنټر دی. دا کارډیک اکټیویشن سنټر چې کومه دی د دې په ذریعه باندې، یا دلته د دې سره نور زمونږ سره ویزو موټر سنټر دی د هغې په ذریعه باندې، او یا چې کومه دی دلته زمونږ سره دا د اوټونومیک نروس سیسټم د سمپاتیټک او پیراسمپاتیټک سره هم د دې ډایرکټ کنیکشن دی د هغې په ذریعه باندې. نو یو خو دا زمونږ سره که بلډ پریشر زمونږ های نو راشي او زمونږ سره کارډیک آوټپوټ څه کي دا زمونږ سره کم کي. چې کارډیک آوټپوټ کم شي اټ مین زمونږ سره بلډ پریشر کم شو، یعنی چې کارډیک آوټپوټ ډیکریز کی نو زمونږ سره کارډیک آوټپوټ مختلفو طریقو باندې دا زمونږ سره ډیکریز کوي. او په بله طریقه باندې دا زمونږ سره ټوټل پریفرل ریزسټنس کم کی. نو چې کله زمونږ سره ټوټل پریفرل ریزسټنس کم شي کارډیک آوټپوټ، نو بلډ پریشر زمونږ سره څه شي دا نارملایز شي. د دې نه علاوه د دې سنټرل نروس سیسټم ته چې په کوم کې زمونږ سره سمپاتیټک پیراسمپاتیټک او زمونږ سره کارډیک اکټیویشن سنټر یا کارډیک انهبیټری سنټر یا ووز موټر سنټر انوالو دی. د دې نه علاوه په دې کې زمونږ د کډنی رول هم دی. د څه شي رول هم دی؟ د کډنی رول هم دی. کډنی څه کار کوي؟ فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو بلډ ویسلز راغلی دی کډنی ته، او دا زمونږ سره کډنی ده. دا څه شی ده؟ دا کډنی ده. اوس کله چې دې کډنی ته بلډ راځي نو ما تاسو ته ویلي په هومیوسټیسس کې چې دا زمونږ سره 20% بلډ چې کومه دی دا زمونږ سره د کډنی ته راځي. دا کډنی چې کله تاسو دلته دا فار ایگزامپل ستاسو سره یو نیپرون دی، ښه دا نیپرون به زه راواخلم او دا به دلته جوړ کړم. دې نیپرون یو پروکسیمل کنولوټیډ ټیوب دی، بیا لوپ اف هینلې دی، او بیا زمونږ سره اسینډنګ لوپ اف هینلې دی، بیا ډسټل کنولوټیډ ټیوبیول دی، او بیا کلیکټینګ ډک دی. دلته چې کوم زمونږ سره آفرنٹ آرټریول راغلی دی، آفرنٹ آرټریول راغلی دی، او بیا ګلومیرولس جوړ کړی. د دې آفرنٹ آرټریول دا سیلز چې کومه دي دا موډیفاید شي، دا دې ته پولکیسین سیلز وایي، پولکیسین سیلز ورته وایي. او د دې دا سیلز چې کوم دي دا موډیفای شي، دې ته میکولا ډینسا وایي، میکولا ډینسا ورته وایي. او په دې کې یو بل خاص قسم سیلز دی هغې ته لیسکس سیلز وایي، ښه لیسکس سیلز ورته وایي. کمباینډلی د یو سټرکچر جوړوي، یو اپریټس جوړوي، دې ته جکسټا ګلومیرولر اپریټس وایي، جی جی اپریټس. دا جی جی اپریټس ورته ولې وایي؟ دا زموږ سره ګلومیرولس ته نږدې دی، د دې د وجې نه ورته وایي، ښه جکسټا ګلومیرولس. د دې رول څه دی؟ د دې رول دا دی چې کله دا بلډ فلو کډنی ته کم شي، چې بلډ فلو کله کډنی ته کم شي نو دا چې کومه دي دا زمونږ سره د ریسپټر کار کوي. د ریسپټر دا لو والیوم ته سنسیټیو دي. دا چې لو والیوم ته سنسیټیو دي نو دا پولکیسین سیل چې کومه دي دا رینین خارج کړي. دا رینین لاړ شي د بلډ په ذریعه باندې، او دا زمونږ د لیور نه یو خاص قسم پروټین چې کومه دی انجیوټینسین، دا انجیوټینسین دا ریلیز شوی په بلډ کې او په دې باندې ایکشن وکړي، او دا انجیوټینسینوجن چې کومه دی انجیوټینسینوجن دا انجیوټینسین 1 ته کنورټ کړي، انجیوټینسین 1. او دا انجیوټینسین 1 چې کومه دی زمونږ سره دا زمونږ سره لاړ شي او د بلډ دغه بلډ په ذریعه باندې چې کله دا د لنګز نه پاس کېږي نو دا انجیوټینسین 2 ته بدل شي، انجیوټینسین 2 ته بدل شي. دا انجیوټینسین 2 چې کومه دی دا راشي او د دې په ډفرنټ ایریاز باندې زمونږ سره ایکشن دی. دا زمونږ سره دا وینز چې کومه دي دا کنسټرکټ کړي،
دا چې کله کنسټرکټ کی زموږ سره ارټریول ډایلیټ کی د دې نه علاوه دا لاړ شي هایپوتلمس کې تر سنټر اکټیویټ کی په ډیفرنٹ ایریا باندې ولاړ شي په دغه کې زموږ سره الډوسترون سیستم چې کومه دی په کارټکس اډرینل کارټکس کې الډوسترون د دې نه څه کی ریلیز کی الډوسترون نو د انجیوټنسین د اکټیویشنز نه ډیفرنٹ ادر سیستمز هم اکټیویټ شي د هایپوتلمس د ترس د وجې نه که یو سړی په کوما کې نه دی یا په شاک کې نه دی نو هغه تنده محسوس کړي اوبه وڅکي او د هغې نه علاوه که چېرته زمونږ سم یو سړی دی او د هغه سوډیم لیول زمونږ په بلډ کې کم شوی دی او د واټر نو زمونږ سره په دې ډیسټل کنولوټډ ټیبیول باندې په دې پرنسپل سیلز باندې دا څه وکړي دا دلته د سوډیم ری ابزاربشن انکریز کی او د سوډیم سره تاسو ته پته ده واټر څه کیږي ری ابزارب کیږي او پوټاشیم د دې په بدله کې څه کوي د باډۍ نه الیمینیټ کوي سمپل د خبرې مطلب دا دی که زمونږ بلډ پریشر انکریز کیږي او که ډیکریز کیږي نو زمونږ باډي چې کومه ده دې ته ریسپانس ورکوي په های بلډ پریشر کې هم ورکوي په لو بلډ پریشر کې هم ورکوي په های بلډ پریشر کې یا د شارټ ټایم دپاره یا د لانګ ټایم دپاره د شارټ ټرم بلډ پریشر ریګولیشنز دپاره زمونږ سره دا کوم چې سمپاتیټک پیراسمپاتیټک آوټ فلو او ان فلو ما تاسو ته ویله د دې پکې مین کار دی خو په لانګ ټرم کې بیا زمونږ سره د رینین انجیوټنسین الډوسترون ایکسس چې کومه دی دا اکټیویټ کیږي او زمونږ په باډي کې د های پوټنشن یا د هایپرټنشن د های بلډ پریشر یا د لو بلډ پریشر په دوران کې زمونږ سره دا څه کوي دا کار کوي نو زمونږ سره هغه اینډینګ چې کوم په بلډ ویسلز کې الله تعالی جوړ کړي د بلډ پریشر د معلومولو دپاره هغې ته بیرو ریسپټر وایي او زمونږ په کډني کې چې کوم زمونږ سره جی اپریټس جوړ کړي نو دا هم زمونږ د بلډ والیوم او د سوډیم کنسنټریشن دلته په دې لیومن اف د نیپرون کې دا څه کوي دا دلته سنس کوي او د دې په ریزلټ کې رینین خارجي دا رینین انزایمز دي دا انزایمز زی او دا زمونږ سره انجیوټنسین باندې انجیوټنسین 1 ته کنورټ کوي او 2 ته بیا اکثر تاسو به د اي سی اي انهبیټر نوم اورېدلی موږ اي سی اي انهبیټر د دې لپاره ورکوو نو دا زموږ سره ریګولیشن اف بلډ پریشر دی اوټومیټیکلی زموږ سره دا دغه کیږي فار ایگزامپل یو سړی دی او یو سړی ملاس دی او دا راپاڅي نو د دې راپاڅېدو سره دا بلډ چې کومه دی د ګریویټي په دې باندې ایکشن دی نو ګریویټي دا ځان ته راکاږي نو د دې د وجې نه کیدای شي اکدم موږ په هایپوټنشن کې لاړ شو خو اتومیټک زمونږ دا سیګنل دا دغه ته ورکړي او دا زمونږ سره په دې طریقه باندې د دې ریفلیکسز په ذریعه باندې زمونږ سره څه وکړي دا بلډ پریشر کنټرول کړي کله کله داسې کار وشي چې نارملی یو کس چې کوم دی دا راپاڅي نو د په راپاڅېدو په دوران کې چې د لاینګ کوم بلډ پریشر دی هغه د سټینډینګ د بلډ پریشر نه لږ کم او د سټینډینګ په دوران کې د بلډ پریشر سیوا کیږي خو کله کله د یو کس د څه د وجې نه یا هغه ډایورټکس یوز کړي دي یا د هغه نه هایلی ډي هایډریټډ شوی دی یا وومیټینګ کړي یا ډایریا شوی دی یا سکن چې کومه دی د هغه دغه شوی دی بنس شوی دی اوبه تیتلي د هغې د وجې نه د بلډ والیوم کم دی چې کله دا راپاسي نو که دا سیستم اکټیویټ هم شي نو د دې سیستم د اکټیویټ کېدو باوجود د هغه بلډ پریشر ډاون کیږي او په ده باندې چکر راځي څه پرې راځي چکر پرې راځي او کله کله خو سړی بېهوشه کیږي دغې بلډ پریشر کمیدو ته زمونږ سره چې د پاڅېدو د وجې نه د یو سړي بلډ پریشر فال کیږي دې ته موږ آرټوسټیټک هایپوټنشن وو او کله کله دا ډیر زیات زموږ سره څه خطرناک نو دا زموږ سره اوټومیټیک ریګولیشن اف بی پی زموږ په باډي کې الله تعالی دا سیستم څه کړی دی دی جوړ کړی دی صحیح ده مشکل خو پکې نشته